السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې شپږویشتمه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 18 سره برابره ده. عزیر صافی یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د غزې له اوربند وروسته هم د اسرائیلي ځواکونو بریدونه روان دي. سرچینې وایي له اوربند وروسته د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 38 فلسطینیان وژل شوي او 149 نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د اوکراین لپاره د توماهاک توغندیو لیږد لا وختي کار دی. اوس هم پوره خبرونه. اسرائیلي بریدونه د اوربند له اعلان وروسته هم روان دي. حماس د حساب ورکونې غوښتنه وکړه. د غزې له اوربند وروسته هم د اسرائیلي ځواکونو بریدونه روان دي. سرچینې وایي له اوربند وروسته د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 38 فلسطینیان وژل شوي او 149 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د غزې په زیتون سیمه کې د یوې کورنۍ 11 غړي هغه مهال ووژل شول چې د اسرائیلي ځواکونو الوتکو پر یو موټر برید وکړ. حماس د امریکا او منځګړو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې پر اسرائیل فشار راوړي څو د اوربند هوکړه عملي کړي او بریدونه ودروي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له غوښتنو سره د غزې خلکو ته د خوراکي او څښاک مرستو پراخ کاروانونه لا هم د اسرائیلي بندیزونو له امله نه دي رسیدلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 2023 کال د اکتوبر له اومه په دې خوا لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیلو په بندونو کې مړه شوي دي. ټرمپ وایي اوکراین ته د توماهاک توغندیو سپارل لا وختي کار دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د اوکراین لپاره د توماهاک توغندیو لیږد لا وختي کار دی او هیله یې څرګنده کړې چې تر دې ګام مخکې له روسیې سره د سولې هوکړې ته رسیږي. ټرمپ دا څرګندونې د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د لیدنې پر مهال وکړې. هغه د امریکا د پوځي وړتیاو په اندازه د اندېښنې څرګندونه هم وکړه. ویل دوامداره پوځي ملاتړ کولی شي د امریکا خپله دفاعي توان تر فشار لاندې راولي. اوکراین په وروستي اونیو کې له واشنګټن څخه د توماهاک توغندیو غوښتنه کړې ده په دې استدلال چې دا توغندي به روسیه اړ باسي خپل 3.5 کلن یرغل به پای ته ورسوي. ټرمپ چې تر دې وړاندې اعلان کړی و له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره به د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وګوري چې دا ناسته به احتمالاً مخامخ او د اوکراین له ګډون پرته ترسره شي. د فرانسې د سیاسي کړکېچ ترمنځ مکرون ته لنډمهاله ساه اخیستل. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون او د هغه حکومت د هیواد په وروستیو لسیزو کې د تر ټولو ژور سیاسي کړکېچ په منځ کې د لنډمهاله ساه اخیستو فرصت ترلاسه کړ وروسته له هغې چې د پنجشنبې په ورځ لومړی وزیر سباستیان لیکورینو د ملي شورا د 2 بې باورو رایو څخه بریالی راووت. لیکورینو تېره اونۍ د منځلاري سوسیالیستي ګوند ملاتړ هغه مهال ترلاسه کړ کله چې د لاندژوند تقاعدي اصلاحاتو پلي کېدل وځنډول چې دغه پریکړه د سیاسي بقا لپاره هم مهمه بلل کیږي. سره له دې چې لیکورینو د باور رایه ګټلې، مکرون د خپلو مخکنیو ولسمشرانو په پرتله د حکومتونو د بدلون د تر ټولو لوړه کچه تجربه کړې ده. مکرون د خپلې 8.5 کلنې واکمنۍ پر مهال تر اوسه 7 لومړي وزیران ټاکلي دي. تېره اونۍ لیکورینو له دندې استعفا ورکړې وه خو څو ورځې وروسته بیرته په هماغه څوکۍ وټاکل شو. د فرانسې لومړی وزیر اوس د سختو بودیجوي خبرو اترو له پړاو سره مخ دی چې سوسیالیستان د سپمایي بودیجې په اړه د لا زیاتو امتیازونو غوښتنه کوي. او د پای خبر بیا دا چې د کرملین استازي د پوتین ټرمپ تونل د جوړېدو وړاندیز کړی. د روسیې د پانګونې استازي کیریل دیمیتروف وړاندیز کړی چې د امریکا او روسیې ترمنځ یو سمندري تونل جوړ شي چې د ایلن ماسک د بورینګ کمپنۍ په مرسته به رغول کیږي. دیمیتروف ویلي دا 112 کیلومتره تونل به د سایبریا او الاسکا ترمنځ د ریل پټرۍ او توکو وړلو لاره وي او د دواړو هیوادونو ګډې سرچینې به پرانیزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دویمې دورې لپاره د انرژي پراختیا شعار لري دا وړاندیز په زړه پورې بللی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې له دې نظره خوښ نه دی. دیمیتروف چې د روسیې د مستقیمو پانګونو صندوق مشر هم دی ویلي چې امریکا کولی شي له روسیې او چین سره د شمالي قطب په انرژي پروژو کې ګډ کار وکړي. نوموړي دغه راز پر ټولنیزه شبکه ایکس کې ایلن ماسک ته لیکلي راځئ راتلونکی یو ځای جوړ کړو. د پوتین ټرمپ تونل به د قارو ترمنځ د یووالي نښه وي. خو ماسک بیا تر اوسه د دې وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. بهرني خبرونه هم دومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.